السلام علیکم ورحمت الله. محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او کامیاب او خوشحاله لره. دوستانو، لا حول ولا قوة الا بالله. یوه ناشنا او بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم چې ستاسو د زندگی هر پریشانی حل کوي. که انسان د زندگی په هر مشکل حالت په هر پریشانی کې فساوي او دی غواړي چې د هغه د حل کولو یوه لاره پیدا کړي. هغه مشکلات که د رزق، د فقر، د تنګسي له لارې وي، هغه مشکلات که د زړه د غیر سکون له لارې وي، چې هر مشکل وي او دی غواړي له هغه څخه خلاص شي او له هغه پریشانیو الله تعالی دته نجات ورکړي، نو دغه یوه بهترینه وظیفه یا علاج ده. محترمینو، دا یوه داسې وظیفه ده چې انسان په هر قسم ته مشکلاتو د زندگی کې، داسې انسان نشته چې له مشکل حالتو سره نه وي، داسې انسان نشته چې پر هغه باندې تکالیف، مصیبتونه، غمونه، پریشانۍ نه راځي. خو دغه داسې وظیفه ده چې انسان چې هر څومره مشکلات لري، دغه وظیفه په اخلاص سره کوي، الله تعالی به یې د ټولو څخه وساتي. که یو انسان له دې مشکل سره مخ وي چې د بل قرضداري ډېره ورباندې وي او انسان فقیر وي، غریب وي، مسکین وي، نو غواړي چې له دې څخه الله تعالی خلاص کړي. دغه یوه بهترینه وظیفه یا علاج ده. د دې وظیفې په برکت سره 100% کې تاسو ته دا یقین او اطمینان درکوم چې الله تعالی به تاسو مالدار کړي او الله تعالی به تاسو له قرض څخه خلاص کړي. که یو په انسان په زندگی کې دا مشکل لري، مثلا پریشانه وي، طبیعت یې نه سمیږي، غمونه زیات وي، پریشانۍ زیاتې وي او دی غواړي چې دته الله تعالی د زړه سکون ورکړي او خوشحالي ورکړي. او بیا خاص کر چې ټینشن ورته وایي، انسان ټول عمر په غم کې وي، زړه یې بېقرار وي، طبیعت یې نه سمیږي، له ملګرو سره په کور کې هېڅکله چې هر ځای دی کښېني د طبیعت نه سمیږي او له یو ټینشن سره دی مخ وي. دغه د ټینشن بیماری چې دا د دې سخت دغه حالت ته انسان رسوي چې بیا انسان له زندگی څخه هم بیزار، انسان له کور، انسان له آل و اولاد، له دې ټولو څخه بیزار، انسان پر زندگی باندې بیا هېڅکله خوند نشي اخیستلی. ټینشن دومره سخته بیماری ده او د دې علاج چې ده دا د دنیا له یو ډاکټر سره هم نشته. اکثره وخت انسان ته ټینشن پیدا کیږي د ډېرو غمو له وجې. کله چې انسان ته ډېر غمونه راځي، هغه د انسان ته مصیبتونه راځي، هغه انسان چې کله هم غریب، فقیر، مسکین سي، بیا د ده حاجات هم ډېر سي، د ده مشکلات هم ډېر سي او د ده پریشانیانې هم زیاتې سي. نو بیا د ده زړه چې ده ناقرار وي، سکون نه لري، بیا دا انسان له زندگی څخه بیزار وي، بیا دا انسان ته ژوند خوند نه ورکوي، بیا دا انسان د زندگی څخه دومره بیزاره سي چې دا په مرګ باندې خوشحاله وي چې کاش الله تعالی نه وی پیدا کړی. نو د دې لپاره یو انسان باید دا حالت ته چې کله هم ورسیږي، اول خو ولین دی باید دې حالت ته ځان ونه رسوي، کوشش وکړي خپل ځان کنټرول کړي. که بیا هم دې حالت ته ورسیږي، کله یو انسان په کاروبار کې تاوان وکړي هم دې حالت ته ورسیږي، بیا وسواسي سي، حتی چې دماغ یې خراب سي د دې ټینشن، د دې غمو له وجې. نو بیا که چیرې هم انسان له دې حالت سره مخ وي، بس دغه یوه بهترینه وظیفه زه درښیم. انشاءالله د دې په برکت سره به د الله پاک جل جلاله له دې ټولو غمو، مصیباتو، تکالیفو څخه خلاص کړي. دا ډېره بهترینه وظیفه ده، په پابندي سره یې وکړئ. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې له دې وظیفې کولو نه بعد به ستاسو په زندگی کې خوشحالي راسي، ستاسو قسمت به الله بدل کړي، ستاسو په زندگی کې چې مصیبات دي، پریشانۍ دي، حاجات دي، دا ټول به الله تعالی په خپل فضل او کرم سره دفع کړي. محترمینو، که کم وخت هم له دې مشکل سره مخ کېداست، مثلا داسې واست چې پریشانه واست، مصیبت و غم و یا زړه مو قرار نه درلود یا په ټینشن کې واست، نو د یو ګوښه ته ولاړ سئ، لا حول ولا قوة الا بالله دا تورې 100 واره ووایاست. کله چې مې 100 واره وویل، له هغه وروسته دعا وکړئ د هغه مشکل په باب باندې چې یا الله له دغه بیماري، له دې حاجت، له دې تکلیف، له دې ټینشن، له دې غم سره مخ یم، یا الله تعالی ته مې ورڅخه خلاص کړي.
تقریبا دا د ځان یو معمول وګرځوئ، سل واره یې په ورځ کې خو ضرور ووایاست. بیا که چیرې هم له مشکل سره مخ کېداست په دغه دوران کې یې فورا ووایاست. زه تاسو ته دا وایم چې په کم وخت کې تاسو ته مشکل راغلی، کم وخت تاسو له ټینشن پریشانۍ سره مخ سواست، ګوښه سئ یو ځای ته، دا سل واره ووایاست. له هغه وروسته به الله تعالی ستاسو زړه خوشحاله کړي، له هغه وروسته به الله تعالی تاسو ته سکون درکړي، له هغه وروسته به الله تعالی تاسو له مصیبتو له پریشانیو څخه خلاص کړي. محترمینو، الله دې وکړي چې دا وظیفه ستاسو خوښه شي. ډېره بهترینه او ناشنا وظیفه ده. یو ځل یې وازموئ، له هغه نه بعد انشاءالله ستاسو مشکل حل کوي. له هغه نه بعد بیا تاسو د زندګي یو معمول وګرځوئ، بیا به دا وظیفه هېڅکله تاسو نه پرېږدي، ځکه چې دا د وخت اولیاء کرامو وظیفه ده. هغه څه به هم څوک ورته راغو د دې بیماري په باب باندې، د دې مشکل په باب، پریشاني په باب باندې دغه وظیفه به یې ورښودله. د هر قسم ته مصیبات او پریشانیو لپاره یوازینی علاج چې د یوازینی وظیفه چې د هغه دغه ده. نو دا وکړئ. خدای دې وکړي ستاسو خوښه شي، ته نورو ملګرو یې هم ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله.